مداني غم دی وخړم د عشق په لاره چې راتلم د عشق په لاره چې د ژوند لار درپسې ډېر وځورېدم د عشق په لاره چې وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم. پس پر ګړم مې د زړه خوند د ژوند لار نو لیوانتوب ته رسېدم په لاره چې راتلم د عشق په لاره چې راتلم مداني غم دی وخړم د عشق په لاره چې راتلم د عشق په لاره چې راتلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو لمانځم. ستاسو د روغتیا او خوشحالي په هیله دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په چوپړ کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسې د پام وړ وګرځي. درنو اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ځانګړې شوې دې ته چې علم غیب صرف د الله خاصه ده. غیر د الله رب العزت نه بل څوک په علم غیب باندې نه پوهیږي. لکن د بده مرغه ځینې زموږ عوام خلک په دې غلط فهمي کې مبتلا دي چې ملائکې، اولیای کرام، انبیا علیهم الصلاة والسلام ته علم غیب حاصل دی. حال دا چې دا ډیره لویه غلط فهمي ده. یو علم غیب ذاتی دی، یو اخبار عن الغیب دی. علم غیب ذاتی هغه صفت د پروردگار دی، اما اخبار عن الغیب الله رب العزت ځینې انبیا علیهم الصلاة والسلام ته ورکړی دی. او همدارنګه اولیای کرام عالم غیب نشي کیدلی، لکه څنګه چې انبیا علیهم السلام، فرشتې، جنیات په غیب باندې نه پوهیږي، همدارنګه اولیای کرام هم په غیب باندې علم غیب باندې نشي پوهېدلی. او دا مسله چې ولی څوک دی دا یو مستقله موضوع ده. انشاءالله په دې موضوع باندې به په ځانګړې خپرونو کې وغږیږو که ژوند باقي و. خو له بده مرغه چې نن د ولایت معیار دومره غځېدلی دی چې هر بربند بې شرمه ملنګ چې د هغه نه احساس د بدبویي کیږي، کله هم الله ته سر په سجده نږدي، مونځ نه کوي، روژه نه نیسي او ځان ته ولي وایي، او تل لپاره په فساد او په فحشا او په منکراتو کې گیر وي. مولانا روم ډېر ښه فرمایلی دي: کار شیطان می کند نامش ولی، کار شیطان می کند نامش ولی، گر ولی این است لعنت بر. کار د شیطان کوي او نوم یې د ولی دی، کله ولی دا شی نو په هغه ولی باندې دی لعنت وي. اولیای کرام د الله رب العزت محبوب بندگان دي. الله رب العزت هغوی ته ډېر لوی شان ورکړی، خو کله کله د کشف او الهام په ذریعه ځینې نیمه خبره هغوی ته هم معلومیږي، خو د دې باوجود هم هغوی عالم الغیب نشي کیدی. هغوی ته د کائناتو د ذرې ذرې علم نشي حاصلېدلی. زه به ځینې واقعات د اولیاو کرامو تاسې ته ذکر کړم چې په واقعي توګه باندې هغه په علم غیب باندې نه پوهیږي. لومبنۍ واقعه د اصحاب کف واقعه ده. قرآن مجید دا ډیر په تفصیل سره بیان کړې ده چې د هغې مختصر خلاصه دا ده: د خپلې زمانې د کافر پادشاه د ویرې نه د الله تعالی دا نیک بندگان د خپل هجرت په ارادې سره روان شول. په لاره کې یو غار کې پناه واخیستله، هغه غار او هغه سوري کې ننوتل. خو څو وخت دپاره اراده د خوب وکړه چې دلته موږ ویده کیږو، هلته څاستل. الله رب العزت په هغوی باندې خوب راوسته. هغوی لږ وخت د آرام دپاره ملاستول، خو الله رب العزت په هغوی باندې داسې خوب راوسته چې 309 کاله هلته هغوی وده پراته ول. لکه الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي: فضربنا علی آذانهم فی الکهف السنین عددا. او په دویم آیت کې فرمایي: ولبسوا فی کهفهم 300 سنین وازدادوا 9. یعنی اصحاب کهف 309 کاله په دغه غار کې پراته ول، او 309 کاله پس چې کله دوی د خوبه راوچت شول، یا بل نه یې پوښتنه کوله چې موږ په دې غار کې څومره وخت تیر کړی دی، قالوا لبسنا یوما او بعض یوم.
یو پکې جبر که چې موږ به یا یوه ورځ تېره کړي یا به نیمه ورځ موږ تېره کړي. او بیا د ډېر سوچ او فکر نه پس دوی ته شک پیدا شه چې یوه ورځ او نیمه ورځ نه بلکې موږ ته دلته ډېر زیات وخت تېر کړی دی. او وی فرمایل قالو ربکم اعلم بما لبستم، د ستاسې پروردګار په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې تاسې په دې غار کې څومره وخت تېر کړی دی. نو دوی باندې احاطه او لږه راغلې وه او یوه ته روپۍ ورکوي بازار تېرېږي فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینه، یعنې د خوراک او څښاک تاسې څه انتظام وکړئ، یو کس ته پیسې ورکړئ ښار ته یې ولېږئ چې خوراک راوړي. نو قدرمنو اوریدونکو تاسې فکر وکړئ اصحاب کهف د الله رب العزت هغه ولیان دي چې د هغوی په ولایت باندې د الله رب العزت قرآن مهر لګولی. 309 کاله و دوی وده پراته ول، مړه شوي نه ول، بلکې په هغوی باندې صرف خوب راغلی و، خو د پاڅېدو نه پس 309 کاله یې یوه ورځ یا نیمه ورځ وګڼله. تاسې فکر وکړئ اولیاو کرامو ته د خپل حالاتو هم پوره علم نه دی، د خپل د ایثارېدلو په باره کې هغوی ته هم علم نشته چې موږ څومره وخت دلته تیر کړی. نو چې کله د خپل په باره کې هغوی علم ونه لري نو د پوره کائناتو په باره کې د کائناتو د ذرې ذرې حالاتو په باره کې به هغوی ته څنګه علم حاصل شي؟ نو معلومیږي چې علم غیب یو الله رب العزت خاصه ده، بل څوک علم عالم الغیب نشي کیدلی. نن موږ تعویزګرو ته ورځو، هغوی راته کتابونه راوباده، ستاسې د عاقبت خبرې درته کوي چې په تا به دا کیږي او دا شوي دي. حتی مسلمان خو لا پرېږده کافرانو هندوانو ته ورځو، هغوی راته کتاب خلاصوي زموږ فال پورې قیدو نه تېر شئ. که څوک په دې باندې معتقد شي رسول الله فرمایي چې څوک کاهن څخه ورشي، جادوګر څخه، فالبین څخه، کفشناس څخه، هغه چې څه ورته ووایي دی قبول کړي، کوم قرآن چې په محمد رسول الله باندې نازل شوی ده په هغه باندې کافر شه. هغوی که په علم غیب باندې پوه شي نو د خپل حالت دې لږ ښه کړي. دویمه واقعه د حضرت مریم صدیقې رضی الله عنها ده، د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام مور. هغه داسې ولیه وه چې د هغې په ولایت باندې د الله رب العزت قرآن مهر لګولی. په قرآن کریم کې سورت آل عمران کې د الله رب العزت ارشاد دی، فرمایي وإذ قالت الملائکة یا مریم ان الله استفاک وطهرک واستفاک علی نساء العالمین. کله چې فرشتو آواز وکړه چې ای مریم ته الله غوره کړې، یعنی الله ته خپله مقبوله بنده جوړه کړې او د ټولو ناخوښو افعالو او اخلاقو نه الله ته پاکه کړې، واستفاک علی نساء العالمین، او الله رب العزت د ټولې دنیا په ښځو باندې یعنی د هغې زمانې په ښځو باندې الله تا ته فضیلت درکړی. بیبي مریم داسې ولیه وه چې د هغې په زمانه کې چې څومره ښځې وې د هغه ټولو ښځو نه الله تعالی د حضرت مریم شان او د هغې مقام موچت کړی و. خو د دې ټولو مرتبو باوجود هم حضرت مریم ته د علم غیب حاصل نه و چې هغه په علم غیب باندې پوه شي. دا مردارخور ملنګ یا هغه پلیتان چې د سړک په غاړو کې کینی یا ځینې چې ځان ته پیران او مریدان وایي، هغوی په علم غیب باندې پوهېږي چې تل لپاره په فساد او په منکراتو او په فحشاو کې گرفتار دي. الله رب العزت په خپل کلام کې د بیبي مریم په نوم باندې پوه صورت رالیږلی چې 14مې سپاره کې دی چې د هغې نوم صورت مریم دی. او الله رب العزت په هغه کې د بیبي مریم یو عجیبه واقعه بیان کړي. ځلې حضرت مریم د پردې پناه د ټولو کور والاو نه جدا ځان ته ځای پیدا که چې هلته ولامبي. بیبي مریم چې کله هلته لاړه یوازې یو ځای کې وه. حضرت جبرائیل امین په انساني شکل کې حاضر شو. نو حضرت مریم هغه ونه پیژندلو او هغه یې واقعي انسان وګڼه او د هغه نه ویرېدله او د الله تعالی نه یې پناه غوښتل شروع کړه. حضرت جبرائیل امین تسلي ورکړه او اصل حقیقت یې ورته ښکاره کړه چې زه فرشته یم، انسان نه یم. د دې نه حضرت مریم ته تسلي وشوه او قرآن کریم دا الفاظ ذکر کوي فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. حضرت جبرائیل په انساني شکل کې د حضرت مریم په وړاندې ښکاره شو. نو حضرت مریم ویل زه ستا نه د الله په دربار کې پناه غواړم که ته د الله نه ویریږي. جبرائیل ورته وایي انما انا رسول ربک لاهب لک غلاما زکیا. زه خو ستا د رب رالیږل شوی قاصد یم، یعنې فرښته یم چې تا ته د پاکیزه بچي تحفه درکړم او لاړ شم.
ورپسې واقع ډیره اوږده ده. د دې واقعې نه دومره خبره معلومه شوه چې حضرت مریم ته د غیب علم نه حاصل. که د کائناتو ذرې ذرې علم بیبي مریم ته حاصل وای نو فرشتې چې په انساني شکل کې ولیدله نو ولې ویرېدله، ولې بیا د هغه نه پناه غوښتله؟ نو درنو اوریدونکو، تاسې اوریدلي دي چې حضرت مریم څه معمولي شان والا نه وه، د پیغمبر مور وه او د الله رب عزت د هغه معنی د ټولو ښځو نه د هغې مرتبه اوچته، یعنی الله رب العزت د هغه زمانې د ټولو ښځو نه د هغې مرتبه اوچته کړې وه. هر کله چې د دومره شان والا ولیې ته غیب علم نشته نو د باقي حال په خپله تاسې سوچ وکړئ. نو معلومه شوه چې اولیاء الله په غیب باندې نه پوهیږي. نن له بده مرغه زموږ په ټولنه کې ځینې ښځې دي تعویزونه ورکوي او موږ ورمنډې وهو چې دا پریزنې دي، دې باندې پیریان ناست دي. او حال ده چې یو کتاب د انشاءالله ابن قیم جوزي لیکلی په نامه د وقایت الانسان من الجن والشیطان، هغه لیکي چې هغه ښځه دعوا د دې کوي چې زه پریزنه یم او په ما باندې پیریان ناست دي. هغه یا کونډې ښځې دي یا پیغلې نجلکۍ دي چې په ساعت کې 4 ځلې جنیات او شیطان هغه سره د خپل نفسي خواهشات پوره کوي او موږ ورځو د هغو نه تعویزونه اخلو چې تل لپاره هغوی فحشا او منکرات و بدې خبرې کوي چې لږ وخاندي. او حال دا چې محمد رسول الله وایي څوک چې بدې خبرې کوي چې په هغې باندې خلک وخاندي په هغې انسان باندې لعنت دی، هغه ملعون دی او د هغو ژوندونه مري او د انسان زړه چې تازه کیږي د الله په یاد باندې. درېیمه واقعه د بیبي مریم د مور ده، د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام د انۍ او د نیا چې هغه د حضرت عمران ښځه وه. دا واقعه هم الله رب العزت په قرآن کریم کې په صورت آل عمران کې بیان کړې ده او د هغه خاندان و چې د الله د طرف نه د رحمتونو او برکتونو باران په دې باندې ورېدلو. د حضرت مریم حال خو تاسې واورېدلو. د حضرت مریم پلار چې هغه د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام نیکه و، هغه د بیت المقدس امام و، او د حضرت مریم مور هغه هم ډېر عبادت ګزاره او رسېدلې ښځه وه او هغه هم په علم غیب باندې نه پوهېږي، لکه الله رب العزت چې د هغو په شان کې وایي ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهیم وآل عمران على العالمین. بېشکه الله غوره کړی دی د حضرت آدم او د حضرت نوح او د حضرت ابراهیم خاندان او کور والا او د حضرت عمران خاندان او کور والا، دا ټول یې غوره کړي د ټولې دنیا والو نه. نو د دې آیت نه معلومه شوه چې د حضرت عمران پوره کورنۍ د الله رب العزت د دربار د طرف نه غوره شوې وه او دوی د الله رب العزت خاص بندگان و. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. دا د الله فضل دی چې چاته یې ورکوي. اوس به راشو دې خبرې ته چې کله د حضرت مریم مور بیبي دومره اوچت و شان والا ښځه وه او د هغو خاندان داسې خاندان و چې د الله رب العزت د دربار نه په هغو باندې رحمتونه او برکتونه ورېدل، خو هغوی په علم غیب باندې نه پوهېږي. الله رب العزت هغوی د اوچت شان باندې شهادت هم ورکوي. نو د نن ورځې ملنګان او مریدان او پیران به څنګه په علم غیب باندې پوه شي؟ درنو اورېدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو ډنډې دمې ته. دمې نه وروسته دا خبره کوو چې د حضرت مریم بیبي مور څنګه په علم غیب نه پوهېدله. په دې هیله چې تاسې هم زموږ ملتیا وکړئ. ورکدل جران سزب اے نبی خیر الامم دریم زخمی زگر ورکدل جران سزب اے نبی خیر الامم اے نبی خیر الامم ساسمی دا سرگن امی غوان زلتزر یما بترسو. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې تر دې دمه تاسې زموږ ملتیا کړې وي. الله رب العزت په قرآن کریم کې دا بیان کړی چې کله حضرت مریم د مور په خیټه کې وه نو د حمل په دوران کې هغې نظر ومنو چې الله رب العزت کوم بچی چې زما په خیټه کې دی هغه به ستا د پاک کور د بیت المقدس د خدمت دپاره زه وقف کوم او د دنیا په کار کې به هغه لګوم. لکه چې فرمایي اذ قالت امرأة عمران رب انی نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم
کله چې وویل د حضرت عمران بیبي چې ای زما ربه کوم بچی چې زما په خیټه کې دی هغه زه ستا د کور د خدمت دپاره د آزاد پرېښودو ما نظر منلی دی ته زما دا نظر قبول کړې او زما بچی د خپل کور د خدمت دپاره قبول کړي ځکه چې ته اورېدونکی او پوه یې فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انس کله چې د حضرت عمران ښځې بچی وزېږولو نو الله تعالی ته د خفګان او د افسوس او معذرت په طور وویل چې ای زما پالونکیه ای زما ربه ما خو ګڼل چې زما به زوی پیدا کیږي چې هغه به ستا د کور په خدمت کې وقف کوم خو افسوس دا دی چې زما خو لور پیدا شوې دا به څنګه د ستا د کور خدمت وکړي الله رب العزت ارشاد وفرمیلو ولیس الذکر کالانثی ما خو تا ته لور درکړې ده خو دا داسې لور ده چې په زرګونو ماشومان او هلکان به د دې عظمت او د عظمت شان نه قربان شي چې د هغې نوم مریم کیښوده چې بیا هم دغې ماشومې ته الله رب العزت د حضرت عیسی علیه السلام په شان زوی ورکړه د دې واقعې نه معلومه شوه چې د حضرت مریم مور یعنې د حضرت عیسی علیه السلام نیاته په خپله خیټه کې د موجود بچي په باره کې دا معلومات نه و چې زما به لور کیږي او که زما به زوی کیږي او هغه یې زوی ګڼلو او نظر یې ومنو هر کله چې د هغې امیدونو خلاف لور پیدا شوه نو پریشانه شوه او د افسوس اظهار یې وکړه نو درنو اوریدونکو د حضرت مریم رضی الله عنها مور داسې معمولي ولیه نه وه بلکې داسې ولیه وه چې د هغې د ولایت ګواهي د الله رب العالمین ورکړې ده هر کله چې هغې ته په خپله خیټه کې د هلک یا د دې معلومات نه کیږي نو د ټول کائنات د ذرې علم هغې ته چیرته معلومات کیدی شي نو الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي چې په صحیح توګه باندې د الله دین زده کړو او په دې طریقه باندې خلکو ته وښیو او د خلکو په خرافات او بدعات او شرکیاتو کې موږ پرېنوځو بله واقعه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام ټول اولیاء الله دي چې حتی د دنیا ټول اولیاء الله را جمع شي د یو صحابي عظمت شان ته هغوی نشي رسېدلی د غزوې خیبر په موقع باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر قلعه محاصره کړې وه یو شپونکی راغی چې هغوی د یهودیانو چیلۍ او حیوانات سره ول د صحابهو نه یې دا پوښتنه وکړه چې زه ستاسو بادشاه سره میلاویږم نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې هغه شپونکی حاضر شي هغه د پیغمبر علیه الصلاة وسلام نه پوښتنه وکړه چې تاسې خلک کوم شي طرف ته رابلئ یعنې د څه کوم سي دعوت ورکوئ په جواب کې پیغمبر علیه الصلاة وسلام د اسلام عقاید دې شپونکي ته چې د یهودیانو چیلې یې څرولې ورمخکې کړل بیان یې کړه ورته هغه ګډباو شپونکي ویلې که زه دا قبول کړم ستاسو په دعوت باندې لبیک ووایم نو زما دپاره به څه وي پیغمبر علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل چې ته به زموږ ورور جوړ شي او موږ به تا په سینې سره ولګوو د هغه شپونکي او ګډبه یقین رانغی او حیرانتیا سره یې وویل زه تور رنګه یم بدن مې تور دی او بدن مې بوی کوي بیا به هم تاسې ما خپل سینې سره لوئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل الله رب العزت به ستا توروالی په سپینوالي بدل کړي او ستا بدبویي به په خوشبویي الله بدله کړي نو هغه د شهادت کلمه ویلې چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله مسلمان شو هغه پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته ویلې چې ای د الله رسوله زه اوس څه وکړم پیغمبر علیه الصلاة وسلام وفرمیل دا وخت خو نه د مانځه وخت دی او نه د روژې وخت دی دا وخت صرف د یو وخت عبادت وخت دی چې هغه د الله په لاره کې جهاد دی ته چیلۍ واپس کړه دا حیوانات واپس کړه او راشه او د مسلمانانو په لښکر کې شامل شه او جهاد وکړه هغه چیلۍ او حیوانات واپس کړه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یې پوښتنه وکړه که زه شهید شم نو ما ته به څه میلاویږي پیغمبر علیه الصلاة وسلام وفرمیل الله رب العزت به تا ته جنت الفردوس درکړي او تا به جنت الفردوس کې داخل کړي ستا توروالی به په سپینوالي کې بدل کړي او بدبویي به الله په خوشبویي باندې بدله کړي هغه شپونکی په جهاد کې شریک شه او د الله رب العزت په لاره کې مبارزه کوله الله رب العزت هغه ته شهادت ورپه نصیب کړ او شهید شه په صحابه کرامو کې بعضې خلک په دې مړي باندې راجمع ول او په خپل منځ کې د یو بل نه د هغه په باره کې پوښتنه کوله چې دا څوک دي خو هېڅوک نه ول چې هغه وپېژني ګورئ صحابه کرام ټول اولیاء الله دي هغو ته علم غیب حاصل نه دی چې پوه شي دا څوک دی په آخر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړه چې کله د هغه مړی او شهید ولیده نو مبارک وفرمایل تاسې دا نه پېژنئ خو زه پېژنم دا هغه مسلمان دی چې د ده د مسلمانېدو نه پس یعنې چې کله دا مسلمان شي یوه سجده هم دې نه ده کړې یوه روژه هم نه ده نیولې خو زه خپلو سترګو سره وینم چې فرشتې دې ته غسل ورکوي الله رب العزت د دې توروالی په سپینوالي کې بدل که
او د ده بدبوی یې په خوشبویي کې بدله کړه. الله اکبر. درنو اورېدونکو، تاسې فکر وکړئ چې شپونکی او ګډبه الله رب العزت هغه ته په څو لمحاتو کې د محمد رسول الله صحبت او زیارت نصیب که او د کم ځای نه کم ځای ته ورسېده چې تر قیامته پورې راتلونکي قطب او ابدال چې راجمع شي بیا هم د هغه مرتبې شان ته نشي رسېدلی او د هغه مقابله نشي کولی. به هر حال خبره اوږده شوه. ما دا عرض کوه چې صحابه کرام ټول د اولیاء الله دي او د اولیاءو سرتاج او سرداران دي او د دنیا ټول اولیاء الله چې یو ځای شي د هغو د خپو خاورې ته هم نشي رسېدلی، خو د دې باوجود صحابه کرام عالم الغیب نه ول، په غیب باندې نه پوهېدل. خو نن ورځ ځینې هغه څوک چې شرکي عقیدې او مزخرفې عقیدې لري هغه ادعا د دې څیزونو کوي چې موږ په مکه کې منځونه کوو او په مدینه کې منځونه کوو او دلته د دې ونه احساس د بدبویي کیږي. راشئ خپل کړنه خپل الله رب الکلام موافق د محمد رسول الله د لارښوونو موافق ویسئ. هغه څوک چې تاسې په دین کې دوکه کوي د هغه نه ځان لرې کړئ. چې هغه اوس که ورځئ د خپل کفال ګورئ، د خپل کف ګورئ، دا ټول شرکیات و خرافات دي. یا زیارتونو کې زنګو اچوئ، یا دلته چرګان او حیوانات حلالوئ، یا د هغو خاوره راوړئ په خپل بچیانو یې خورئ. دا به تاسو ته شفا درکړي؟ نه. عالم الغیب یوازې پروردګار دی. نه دا څوک کولی شي چې په تا باندې تعویض شوی زه یې درته راوباسم یا هغه تا ته په نوکانو کې درښیم. دا ټول خرافات دي، دا ټول بدبختي ده چې واقعا زموږ په ټولنه کې ده. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله دې د هغو اعمالو توفیق موږ ته راکړي چې په هغه باندې رب العزت زموږ نه راضي کیږي، پیغمبر راضي کیږي. هغه اعمال نه چې موږ یې په نیت د ثواب کوو او د الله په لعنت او په غضب کې ګرفتاریږو. الله دې ما ته، تاسې ته، ټولې دنیا مسلمانانو ته د نیکو اعمالو توفیق ورکړي چې رب العزت زموږ نه راضي شي. درنو اورېدونکو، دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسې درانه حضور ته حاضرېږم. تاسې ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې مرغه پاک الله مو مل شه. تانه چې جدا یما شپه ورځ په ژړا یما ګلان په سودا یما تانه چې جدا یما شپه ورځ په ژړا یما ګلان په سودا یما ډېر یما زخمي ځګر ورکې د هجران سوزم ای نبي خیر الامم ډېر یما زخمي ځګر ورکې د هجران سوزم ای نبي خیر الامم ای نبي خیر الامم ساسې مې دا سترګونم مې غواړه زنتظر یما به تر سو په غم ای نبي خیر